چې کوم سړی په دې بچبازۍ او په دې کونیتوب کې ننوتی دی د هغه انجام د آخرت د عذاب نه علاوه دنیا کې د کومو ذلتونو سره الله مخامخ کړی دی. څنګه چې خپله لور باندې نظر ساتي چې دا لور مې څوک بېعزته او سپکه نه کړي، قسم په الله د هغې نه زیات ضرورت د دې دی چې په خپل زوی او په خپل وراره باندې نظر وساتي. دویمه دا ده چې د زنا کوم انجام او اثار دي د هغې مطالعې وکړو چې د دې څومره نقصانات دي. او درېیمه په دې دنیا کې وګورئ چې کوم سړی په دې بچبازۍ او په دې کونیتوب کې ننوتی دی د هغه انجام د آخرت د عذاب نه علاوه دنیا کې د کومو ذلتونو سره الله مخامخ کړی دی. دا د الله د رسول پیغام دی موږ ته چې کوم سړی د خپلې خولې او د خپلې شرمګاه ضمانت وکړي د الله نبي فرمایي د هغه د جنت ضمانت زه کوم. د الله رسول به فرمایل اووه کسه د عرش د سوري د لاندې به یو پکې هغه کس دی چې هغه له ښځه د زنا دعوت ورکړي او دی ورته و چې اني اخاف الله، زه د الله نه یېرېږم، زه زنا نشم کولی. الله رب العالمین د مؤمنانو په صفتونو کې فرمایي چې دا هغه خلک دي چې د الله نه سوا بل چا ته را مدد شه نه وایي. خو ولا یزنون، مؤمنان به زناکار نه، دا به زنا نه کوي. نو د زنانو سم زنا ګناه کبیره ده، د هلکانو سم دا ګناه کبیره ده. او د هغې د وجې نه د دې هلکانو تعلقات او دوستانې او مینې او په یو بل باندې خرچي د دې فتنو نه موږ او تاسو ځان بچ ساتو. څنګه چې خپله لور باندې نظر ساتي چې دا لور مې څوک بېعزته او سپکه نه کړي، قسم په الله د هغې نه زیات ضرورت د دې دی چې په خپل زوی او په خپل وراره باندې نظر وساتي. تاسو د دنیا کې ګورئ د پاکستان کې دا خلک پښتانه دي، خو سره د دې پښتو د دې بېعزتۍ سره په شرمونو وشرمه په دښمنو باندې واوښتل. نو الله رب العالمین دې موږ د دې بدکارونه وساتي، دې باندې الله خفه کېږي، دې باندې عذابونه راځي، په دې باندې برکات ختمیږي. او د دې لویه وجه څه ده چې زموږ او ستاسو تربیت دې نه شوی په قرآن او سنت باندې. ځکه یو کس د الله نبي له راغی مسلمان شوی و خو بیا یې پوره تربیت نه و شوی، ویل د الله رسوله زه ما له د زنا اجازت راکړه. او ورته وایي ته دا برداشت کولی شې چې ستا د مور څه څوک زنا وکړي؟ وایي نه. وایي ته دا خوښولی شې چې ستا د خور څه څوک زنا وکړي؟ وایي نه. ته دا کولی شې چې ستا د لور څه څوک زنا وکړي؟ هغه وایي نشمه. وایي دا ته چې چا سره زنا کوې دا څوک دي؟ دا د چا خور لور نه ده؟ نو پاک دامني او عظیم صفت دی. اللهم انی اعوذ بک من شر المنی، یا الله موږ د شر د منۍ نه وساتې، د شر د منۍ نه.